وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې د یو نوي فلم اعلان وکړي چې دا فلم نوم دی قربان د جانان. دا فلم شاهد عثمان صاحب د کتونکو د فاره تیاروي. د دې فلم په حواله د تاسو سره اهم معلومات شیر کول غواړم، خو تر دې مخکې تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په ذریعه به ماته دا پته لګي چې پروګرام څنګه پروګرام دی. راځم خپل اصل موضوع دا دی چې پښتو فلم انډسټري د زرغون پروډکشن تر سوري لاندې د ډایرکټر شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې او د فلم ساز اصغر چیما تر فلم سازي لاندې یو نوې فلم د کتونکو د فاره په سوشل میډیا باندې شیر کړی دی چې دا فلم نوم دی قربان د جانان. د دې فلم کہانی سید تاکالی صاحب لیکلې ده او د دې فلم ټولې مکالمې به سید تاکالی صاحب تر سره کوي. د فلم ایډیټینګ به صاحبزاده او خانزاده صاحب کوي او له دې سره سره شاهد عثمان صاحب په دې فلم کې یو ځل بیا د نگاه حسین خدمات حاصل کړي دي. نگاه حسین یو داسې ډانس ماستر دی، یو داسې ډانس ډایرکټر دی چې په ډیرو اردو او پښتو فلمانو کې د خدمات لچانه پټ پناه نه دي. په دې فلم کې ډایرکټر شاهد عثمان صاحب د دوو فنکارانو نومونه په سوشل میډیا باندې شیر کړي دي چې د یو فنکار نوم دی اصغر چیما او د بل فنکار نوم دی وقار جانی. د دې دواړو کریکټر به په دې فلم کې کتونکي ګوري. د شاهد عثمان صاحب کوشش دی چې د دې فلم ټول هغه اداکاران سلیکټ کړي چې هغه د خپل کردار پرفارمنس بهترینه کوي چې نو فلم به بهترینه جوړ شي. ګرانو کتونکو، په پښتو فلم انډسټري کې ډېر ډایرکټران دي چې هغه په خپلو وختو باندې کتونکو ته ډېر بهترینه فلمان ورکړي دي. خو شاهد عثمان صاحب په پښتو فلم انډسټري کې یو داسې ډایرکټر دی چې د په خپلو فلمانو کې ریسک لازمه نه اخلي. ولې ریسک اخیستل د هر ډایرکټر د وس کار نه دی، خو شاهد عثمان صاحب کې دا کمال دی چې هغه په فلم کې ریسک اخلي. په دې فلم کې قربان د جانان په دې کې هم یو ډېر زبردست ریسک اخیستی دی او داسې ریسک یې اخیستی دی چې هغه ریسک تر نورو فلمانو زیاته ریسک دی. ګرانو کتونکو، شاهد عثمان صاحب په ملنګي فلم کې په اول ځل باندې یو ریسک واخیستی چې په ملنګي فلم کې اصغر چیما په مین مرکزي ویلنتوب په کرکټر کې راوستی او فلم هیټ شو. کتونکو وکتې او اصغر چیما د کتونکو په زړه کې ځای پیدا کړي. دوم ریسک کې په جانان فلم کې واخیستی چې جانان فلم څه وخت د شروع کولی نو په هغه کې له ډېرې زمانې بعد جهانگیر خان د هیرو په کرکټر کې راوستی. ولې جهانگیر خان چې په کومو فلمانو کې د هیرو په کرکټر کې راغلی دی هغه فلمان کامیاب شوي نه دي. نو دام یو ریسکو چې په جانان فلم کې شاهد عثمان صاحب جهانگیر د مین مرکزي هیرو په کرکټر کې راوستی او فلم هیټ شو. ډیرو کتونکو وکتئ، کتونکو تاسو ته به دا پته لګي چې هغه فلم څنګه فلم و. بلکې که زه دلته دا ووایم چې هغه فلم واقعي یو چینج فلم و، یو هټ فلم و، یو ریسک ایبل فلم و چې کتونکو بې انتها خوښ کړي. ګرانو کتونکو، دریم ځل شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې د غټ اختر دپاره یو فلم جوړ شو چې دا فلم نوم و عشق مبارک. په عشق مبارک کې بیا د یو ریسک واخیستی. ریسک دا و چې شاهد عثمان صاحب په هغه فلم کې ایکشنز تقریبا ختم کړي وو. هغه توپک تماچې هغه تقریبا په دې فلم کې ختمې وي او کتونکي په دې انتظار و چې کله به دا فلم راځي چې مونږ یې وګورو. چې د غټ اختر په ورځ باندې دا فلم د پېښور په ناز سینما او د کراچۍ په رینو سینما باندې ولګېدلی. نو ډېر کتونکو دا فلم وکتئ او خوښ یې کړئ. بلکې که بیا زه دلته دا خبره وکړم چې دا فلم هیټ شو.
ګرانو کتونکو ځکه زه دا خبره کوم چې په پښتو فلم انډسټري کې واحد یو داسې ډایرکټر دی شاهد عثمان صاحب چې هغه په خپلو فلمانو کې ریسک اخلي. ګرانو کتونکو ما سره په واتس اپ باندې ډیر فلم بین ډیر د وطن چینل مینوال ما سره رابطه کوي، دا وایسونه کوي چې د دې فلم د ټول کاسټ نومان سره شیر کا، د دې فلم شوټینګ به کله کیږي او د دې فلم د موسیقي فرایض څوک تر سره کوي. ګرانو کتونکو ما له اصغر چیمه صاحب سره او د دې فلم له نورو فنکارانو سره رابطه وشوه. هغو سره ما خبره وکړه چې د دې فلم شوټینګ به کله کیږي، د دې فلم موسیقي څوک تر سره کوي، د دې فلم کې به نور کم فنکاران د خپل فن مظاهره کوي. نو هغو ټولو ما ته دا خبره وکړه چې مونږ په ډیر مهنت سره د فلم په هر شوبه باندې کار روان دی. ډیر زر به د دې فلم ټول کاست، د دې فلم موسیقي، د دې فلم شوټینګ دا اعلانات به وسی. ګرانو کتونکو تاسو به د دې فلم یو ساده غوندې پوسټر په سوشل میډیا باندې لیدلی وي او د دې له نومه څخه به هم ټول واقف یاست چې د دې فلم نوم دی قربان د جانان. قربان د جانان له نومه دا پته لګي چې دا فلم به د لو سټوري فلم وي، یعنی په دې کې به یو ځل بیا د مینې محبت کیسې وي. فلم سازول آسان کار نه دی، دا ډیر ګران کار دی. له دې سره په فلم کې چې کومې شوبې وي په هغو ټولو شوبو باندې بهترین کار کول او بهترین سازول دا د یو ډایرکټر ارمان هم وي او د هغه کوشش هم وي چې زه یو داسې فلم کتونکو ته ورکړم چې هغه فلم په کلونو د کتونکو له زړو نه وځي. د دې ویډیو په ذریعه باندې به زه ډایرکټر صاحب او فلم ساز ته دا پیغام ورسوم، ولې چې ډیر کتونکي ما ته په واتس اپ باندې دا واتس اپونه کوي چې د فلم کهانی د زبردست دی. نو ګرانو کتونکو زه فلم ساز او ډایرکټر ته دا ریکویسټ کوم چې د فلم کهانی مضبوطه پکار ده، داسې کهانی پکار ده چې هغه کهانی په کلونو د فلم بینو له دماغو نه وځي او له دې سره په هغه کهانی کې چې کم اکټران د خپل فن مظاهره کوي هغه پرفیکټ اکټران پکار دي چې د هغو اکټینګ د هغې کهانی مطابق وي او بالکل دا محسوسه کیږي چې واقعي دا فنکار چې کوم کرکټر کوي دې فنکار له دې کرکټر سره انصاف کړی دی. ګرانو کتونکو دا و قربان د جانان فلم متعلق څو ضروري خبرې چې ما له تاسو سره شیر کړي. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاست. د خدای په امان.